السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به څنګه چې تاسو له پته د ملګرو یو پوسټ ډېر زیات وایرل دی. مفتي عزیز الرحمن چې کوم دی په کوم تور کې ګرفتار شوی دی او ډېر ملګري دا ریکویسټ کوي چې دا میسیج کوي چې یاره هغه چې کوم ګرفتار شوی په څه وجه ګرفتار شوی اصل وجه څه وه هغه چې هغه ویډیو چې کومه شوې وه د خپل شاګرد سره چې کوم غلط کار کړی چې یاره هغه ویډیو په رښتیا وه یا نو ټول حقیقت سره انشاءالله په دې ویډیو کې شیر کوم. ملګرو ویډیو سره کمپلیټ وګورئ. څنګه چې تاسو له پته د مفتي عزیز الرحمن چې کوم دی یو مدرسه به د غالبا چلوله په هغه مدرسه کې چې کوم دی د یو شاګرد د کم شاګرد سره چې دا غلط کار هغه ویډیو چې کوم دی ډېر شایع شوی دی یعنې شیر شوې ده. نو بله خبره دا ده چې یاره هغه بیا پولیسو ګرفتار کو وجه یې دغه و دغه شاګرد به د بلیک میل کوو په دغه وجه باندې چې یاره په دغه مدرسه کې چېرته یو امتحان او د امتحان په وجه باندې دغه شاګرد چې کوم دی یو پیپر دوه به د مفتي صاحب چې کوم دی کینسل کړي وي پیل کړي وي بیا به ورته چېرته داسې یو آفر یا به ورته دا یو شرط ایښودی چې یاره ته ما سره غلط کار به کوې په هر هفته کې په هره میاشت وغیره کې. دا خبره ډېره زیاته وایرل اوس روانه ده. ډېر ملګري چې کوم دی دا وایي ځکه چې وایي د خپل جرم اعتراف کله وکړو نو پای کې دا وایي چې یاره ما داسې به کول د خپل شاګرد سره او شاګرد یې بیا په دغه وجه باندې شاګرد به نورو مشرانو ته هم ویلي چې یاره داسې دا مفتي چې کوم دی زموږ مدرسه کې دی او زما پیپر یې دغه شوي دي او ورته ما ته داسې آفر کړی یا وغیره په ما بلیک میل کوي په هره دغه باندې نو هغه نه منله. وجه دا وه چې یاره دا ډېر زیات سپین ګیری وه په د سپینه ګیره باندې داسې غلط کار کول چې کوم دی تاسو له پته ده چې یاره ډېره بده خبره وي. د ده سره نښه یو بله دا چې د ده سره یو نوم تړلی مفتي نو د ده سره بلکل نه څوک دا مني. نو دغه شاګرد داسې چلو کړو چې یاره دغه مفتي به ورته په هر جمعرات یا په هر هفته کې به چې کوم دی راځي زما خیال چې جمعرات په ورځ به دوی د مدرسې چې و داسې چې کوم بیان راغلی دی او په دغه ورځ باندې به ته راځې او دا غلط کار چې به کوم دی کوو نو ستا پیپر یې به هم زه پاس کړم ستا چې څومره هم نور دغه دي پیپر دي ستا ټسټونه وغیره دا هر څه چې دا به زه پاس کړم او زما سره چې کوم دی زما دا شرط دی چې یاره ما سره به ته غلط کار کوې. نو دا چې کوم دی مفتي صاحب د خپل جرم اعتراف چې کوم دی په دغه باندې خپل بیان یې دا ورکړو او دغه بیان چې کوم دی نوی راغلی دی یقینا تاسو به کتلی وي چې یاره مفتي صاحب اوس ګرفتار شوی دی. نو ډېر ملګري په کمنټس په دغه پوسټونو کې دغه ورکوي چې یاره دې دواړو نه د سریام پانسي یا سنګسار وغیره کوم چې هغه د زنا د تور چې کومه سزا ده بهرحال هغه خو د قانون کار دی چې یاره دې ګرفتار کړی دی دله به اوس څه سزا ورکوي څه به مخکې کېږي. اوس په تېره ویډیو کې چې ما ستاسو سره کومه دغه شیر کړی و چې یاره دی د عمر دپاره چې کوم دی مړ شو په ژوند باندې مړ چې کوم حسابېږي ځکه که چېرته مثال په تور دی خو د عدالت نه آزاده شي د یادګارونه به خلاص هم شي او بیا به څه وشي چې یاره دته به څوک په داسې نظر باندې نه ګوري کوم نظر باندې چې به مخکې دته کتل په هغه جومات کې وغیره په دغې مدرسه کې چې کوم د ده شاګردان و د ده نه چې به سبق وي د ده نه چې به زده کړه کوله نو په هغه نظر باندې به ته څوک نه ګوري. انشاءالله زما امید دی چې یاره مور پلار وغیره چې نور څومره مور پلار وي هغه به خپل ماشومان ګوري یقین مې نه راشي یاره که دغه مدرسې ته چې کوم دی راواست وي نو بلکل ته څنګه چې ما به تېرې ویډیو کړي چې یاره په آخري وخت کې چې کوم دی الله پاک دې د هر مسلمان چې کوم دی خاص کر د سپین ګورو چې کوم دی شرم او حیا وساتي. تاسو ټول چې کوم دی ملګري په کمنټس کې چې کوم دی امین ووایي او نو دا دغه ویډیو چې یاره دا د خپل جرم اعتراف چې کوم دی وکړو او دغه بیان یې ورکړی چې یاره په دې وجه باندې ما خپل شاګرد بلیک میل کوو او دا خپل جنسي تشدد چې کوم دی دا خواهشات چې کوم دی دا ما پوره کول. ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل مخکې سبسکرایب کړئ ملګرو ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ.